سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې ډول روغ او جوړ اوسئ. که پښتو ال نیوز چینل هم نه وي سبسکرایب کړی نو همدا اوس سبسکرایب کړئ او تازه او نویو پیښو نه ځان خبر کړئ. د هرات په زندان کې د عسکرو ډزو بندیانو ته مرګ ژوبله اړولې. د هرات په زندان کې عسکرو په بندیانو ډزې کړي چې له کابله یې لږ تر لږه 4 تنه وژل شوي او شاوخوا 18 نور ژوبل شوي دي چې د ځینو حالات د اندېښنې وړ ښودل شوي دي. د هرات ولایت ځایي چارواکي د پیښې خپله کوي. وایي چې دا پیښه شاوخوا 20 تنه ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دوی په وینا په وژل شویو او ټپیانو کې پولیس هم شامل دي. ویل کېږي چې د یاد زندان د 5م بلاک بندیانو خپل بلاک ته اور اچولی او د زندان څه برخه یې سوځولې ده. ځایي اوسېدونکي رسنیو ته ویلي چې عسکر او د زندان ساتونکي د بندیانو پر لور مخامخ ډزې کولې چې ممکن مرګ ژوبله له ښودل شوي هغه زیات وي. دغه پیښه د هرات په زندان کې د ماښام 6 بجې رامنځته شوې چې تر ناوخته په زندان کې دننه د ډزو اوازونه اورېدل کېدل. د پیښې لامل نه دی په ډاګه شوی او د رسنیو په وینا پولیس د معلوماتو ورکولو څخه ډډه کوي. د پولیسو ویان خبریالانو ته ویلي چې دا پیښه جزئیات باید د زندان اداري چارواکو ته ورکړي. دا و د نننۍ راپور د نورو ویډیوګانو په تمه.